هغه اوس کې دلته کې دی امریکا کې علمزیب مجاهد بالکل د هغه چنګړیان ډرامه ډیره زیاته زبردسته وه. زما دوست دی خاجي علي بھائی، ما خیال کې چې تاسو سره یو ویډیو کې ما کتلی مو تاسو باربیکیو کولو، شاید چې تاسو سره مو ویډیو کې کته یو که چا سره بادام خورې که نه. هاي رحمت الله ستړی څنګه زه جی بالکل ښه یم جی. یوزر هاي علمزیب نوم یې و او جی او علمزیب نوم یې و بالکل. ته کوم ملک کې؟ زه جی امریکا کې رومي قربان شمه تاسو نه ډیره مننه جی. چاچی سلامونه. عمر خان وعلیکم السلام. عبدالشاه زب تر شمه قلا خالی ټول تیار دي جاب ته. ها وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تاسو یخ دی جی علي بھائی؟ داسې ډېر یخ خو نه دی، بس ګزاره ده خو یخني شته لا فلحال ګرمي نه ده راغلې. وعلیکم السلام. ستاسو موسم یخ دی جی؟ تاسو دا موسم یخ دی څه؟ زمون خو یخني ده که نه، مونږ خو امریکې خو دلته کې دغه موسم یخ دی څه؟ چې دلته به لکه موسم بدلیږي خو دغه لکه داسې یو میاشت دوه پس بیا ورو ورو لکه بس هغه کېږي چینج کېږي. اوس بس داسې لکه ګلونه ملونه راختي دلته ډېره سخته ګرمي بار بیا هم جیکټ سویټر به اچوي. موسم دی سپرلی دی خو لکه بیا هوډي اچوي او یو سویټر هوډي به اچوي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څه نوم دی دی؟ اسمت الله وزیر. وعلیکم السلام. ویډیو برابر طبیعت خراب رہنے دو باجی کال واخلا ودو زنګ نه خو انګل نشته ده، پته نشته چې انګل چېرته ده. ښه اوس یو بل روز ګلچت کو شا ټایم زیات شوی دی، صبر وکړئ. کوم یو خبرې کوي پاسه ولا لاندې والا؟ زیات خره بالکل ټیک ټاک. شکر الله. تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ الحمدلله د الله پاک لوی احسان دی، شکر دی بالکل ښه یو. ما ډېر انتظار کو ستا کال ته ډېر زیات. خاجي خاخا ودرېږئ یو کس دی به پته لګي دغه خبره وي زه پته ما ته بېغمه بس چې چا ټایم زیات شوي مغه یو کس راوچتوم درو اوس کې تصویر راغی. سلام علیکم. څنګه جی؟ خبرې کوي یی چې یو کس مې اوس ډېر زیات بیمار دی نن سبا حالات د شوګر ډېر خطر. څوک بیمار دی؟ چاچی خان موږ سره شته کار دی شته خو چې صحیح کاسي پیشو به را لامبئ دا پیشوګانو خیل به راته صحیح کوئ پیشون پکا وطن او پما ګراننو داستا پتن چې اور بلیږي ړمچوینا زما زړګیا او بالا کوټنو تاکي دغمو زلزل هر وخت رازینا تاویل نن زما او سبا براشم میاشت دې تیرې کړې او کلونه دې شمیرما مسافرینو پرینا او په خیر رالینو بڼې دې وباسا او چې تلی دې ښکلوما. بس ته واه زبردست. تاسو لري بالاکوټي؟ ډېره نه زه بونیر یم خاغه بونیر سواد سایت پلا بالکل ځان ته پاتې کېږم ښه جی جی کله په بونیر نه راو کنه زه بونیر یم ظالما ایډو
زما دغه علاقه ده ها. ښه دي ښه صحیح ډېر ښه اواز خو زه بس جوړې ګل چاحت سره ناست نه هغې سره خو ناسته مې نه ده کړې باره خاله، خو زه مخکې ناتوان اوس څه کوم دي سنګر شوم. اوس سنګر شوې ښه مخکې څه وې؟ زه بس د وخت راکولو ډېره زیاته مننه. آباد اوسې. خپله یو ادبي لیکوال یم، ادبي لیکوال یم. برکال دا وخت زه په ملیشیا کې یم که نه، زمونږ ډیوټۍ کې یو څنګه چل دی جی نو بس ډیوټۍ کې یم لږ ریحت ته زموږ دمه وه که نه، لږ زموږ ټایم د دمې و. نو تاسو آنلاین راغلې، تاسو مې کال وکړو. الله دې خوشحاله کړه، الله دې ژوند کې برکت واچوه، الله دې نه خفه کوه، الله پاک دې ښاد آباد لره. او زه بس وخت راکولو مننه، مهرباني. تاسو کوم ځای کې په امریکا کې کوم ځای کې؟ امریکا کې زه امریکا کې نیو جرسي کې یم. ته کوم ځای کې؟ سلام علیکم څنګه یې تاسو؟ وعلیکم السلام. زه نیویارک کې یم. نیویارک کې ښه نیویارک خو موږ سره 2 غنټې کې ده. 2 غنټې لار ده. جی او نیویارک څه کوئ نیویارک کې؟ نیویارک کې ما لا سټډي په ختمېدو باندې ده، اوییشن کوم. ایویشن او جاب کوي؟ نه بس یو کال پاتې دی، بس بیا به جاب شروع کوم، ورسره جاب کوم. ډپارټمنټ کې جی ډپارټمنٹ کې نه پڑھائی کوم، پڑھائی کوم هغه نه پس په جاب بیا جاب د پر اپلای کوم. ها صحیح. د کوم ځای؟ پاکستان کې دی افغانستان؟ پاکستان کې د بونیر یم. دا کس د بونیر وکنه، دا کس د بونیر وکنه د سواد خوا ده. او کنه بالکل دا و تاسو ملګری لاړل کوشو. لاړو کنه ما خو یې مې زه سره خبرې کوم چې په بونیر کې به کوم ځای کې دی. ها او وی کنه आवाज ډېر خولو. واو د بونیرو خو ما چې زه لاړم مې زه سره هغه سره خبرې کوم چې بونیر کې دی کوم ځای دی، کنه په ملیشیا کې بونیروال ډېر شي دي زموږ کلیوال کنه. ها د سوات ول کسان کافي کسان د سوات ول کبار دي کنه. سوات والا په دې امریکا کې په دې دغه کې په دې کشتو مشتو کې په دغه کې ډېر شي دي، په دې سوات کې دي، په دې ساري په دې کشتو کې دي، او په دې نور ځایونو کې دي ډېر شي دي. جی ټپې در تکوم تاسو کوم روزه تاسو پکې ټپې کوي او درې کې چې اختر راشي بیا ټپې وکړي. تاسو کوم ځای کې؟ تاسو کوم ځای؟ افغانستان یا پاکستان یې؟ زه د پاکستان یم، زه کوهاټ سایډ نه یم. کوهاټ سایډ کې؟ کوهاټ نو جی کوهاټ سایډ نه یم. کوهاټ نږدې ده مونږ ته، کوهاټ نږدې ده. نه تاسو خو ډېر اخوا پراته یې سوات کې، زه دې خوا سایډ ته یم. نه د سوات نه، سوات کې سوات ته مونږ زو راځو کنه، سوات کې سوات ته مزو، د سوات خلک دغه ته راځي، د ویزټ لپاره خلک راځي سوات ته. سي مله د کالان بحریان مدین د بار ملکونو نه خلک ویزټ ته راځي. جی سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالباسط وعلیکم السلام. سلام علیکم یوسف خان. وعلیکم السلام. وربن کا پیشو بباروزی کوهاټ کې گنجا کوهاټ کې گنجا داسې شی فصل آسمانی مور څنګه بچی خی خیر دې خای جوړي. زه بالکل ټیک ټاک. نو دلته کې خو دې ویښته ګولډن دی او دې کې دې بلیک دی. نو دا خو ځوانان یو کنه، کله به ویښته څنګه یو کله به څنګه لکه فیشن په ځان باندې کوي. او دا خو ویښته ما چې غریبانو ته مو کور کاوه نه ولې نه ټولو ته ورکوم. یو منټ ورکوم. څنګه کوم ځای کې بچی؟ څنګه تاسو کوم ځای کې؟ زه جرمني کې ژوند کوم. جرمني کې یعنی کې زیارت کلی ولای. او زیارت نه لیکره ده او زه خپل سبق وای او سبق وای سوي سټډي سګي. سلامونه وعلیکم السلام. دلته هاوس بیلډینګ کوم کار روزګار ده.
هاوس بلډینګ دوی چې زده ده ډېر ګران لینګویج دی ډېر سخت لینګویج دی ما 2 کاله تیر کړي دي خو ما دونه زده کړي نه لږ یو فیو ورډز مې زده کړي دي خو ډېر ګران لینګویج دی لیکن خو انګلیش باندې کې دی خو لکه الټا ده خو ډېر سخت لیکل سخت لیکلي دي ما به پریکټیس کړو خو ما نشو کولی دا څه ده او تاسو کاناډا کې امریکا نه زه یو اس کې امریکا کې یو اس کې څونه وخت تیر کړی او څونه ملکونه مو کړل ملکونه خو خیر ما فلایټ سرویس کې جاب کړی او نو پی آی کې نو ملکونه خو ما ټول موستلی کتلی دي خو لکه بیا جرمني کې ما 2 کاله تیر کړو نور داسې ځایونو ته خو صرف ویزټ باندې تللی یم لکه یو ویک داسې کې مونږ تیر کړي چې لکه فلایټ به هلته کې و 3-4 ورځې یو هفته به هلته کې سټې وه خو لکه بس 2 کاله مې جرمني کې تیر کړي او بیا 13 سال اوس دلته شو یو اس کې او هغه د بنیر کې کوم ځای بچې تاسو بنیر کې کوم ځای کې هغه خو پاسه ولا رور بنیر ولا دی هاي السلام علیکم خاجي زیارت سره د لګي بس مونږ د تناستو پوه شو زیارت خان پرونه کال کړو راته لګیو س آی ډی راته چې دا آی ډی چې کوم د زما هسبند ته ورکوله ماته وی چې د تر په نوم په ور باندې بدل کا لګیو به مو سم تنګ او دا ته وای راختیا را دوی چې روجو څنګه دی روجي خیر د زی بار ملکونو ولا سروجي دلته کې خو یخ موسم دی زر تیر شي لکه ټایمینګز روجي خو خولي تیریږي خو ډیر مسافر وي دومره غټ کې ودر شم جوګینګ خاجي الله دې ټول پښتنو قوم خوشاله لري امين چاچی د پښتو مال پښو تعالی درکا دغه خو زما د وړو زوی ولا برډي ګفت تا چاچی مونږ ته تروخه خبرې سره وکړو ډیر مننه اوس به بس د نور رونه روچت کو هغه ته یو منټ ویر کو به خپکیږي به یو وای چې ما ته غریب یم زمانه وچته بل وای چې ما نه وچته جاپان ته او چې جاپان ته راغلیم عمران خان جاپان ته نریته ته راغلیم چاچی تاسو ټول نریته کیو جی تاسو ټول فیملی سوري وامنه ولیدل ټول فیملی اخوا ده تاسو نه زما زیاتره فیملی خو دلته کې یو اس کې ده زه ما بچی خوند خور مې انګلند کې ده او یو مور او 2 ورونه مې الته دي پاکستان کې هغه هم بس ډیر زر راشي لکه ان شاء الله خیر I think you are 65 کارو ټول کوي جی هلو پیشو چاته شیشه وای لیدا چچی ډیر خوشاله شوم چې مونږ ټلیفون دی چاته تاسو خبرې وشوې ډیر خوشاله شوم ډیر مننه یوسف thank you so much ها دا زرتاج ګلم فون پکې کړی دی او دریګه ډسکنیکټ الله حافظ اوس چا الله رو جان ته څنګه یې خې زه چې په خیرم دي دا غږ واورېده پر اسانه خو دا موبایل نوم چاته وای دا ولي او نو بس دا ته په ټایمینګ باندې چاته وم کنه چې یاره د جنکونه مې په دغه باندې دا لب دی بس چې دا د له خوري بس به اوچت کی زما نمبر به کله راشي صبر وکړه تا نمبر کا کال کړی یو کوم ټایم دی بابا نمبر به چې زما نمبر کلا دی خجی راشي جاوید ته کوم ځای ولې کوم ځای کې اوسېږي زه سعودي عرب کې مرجاده کې ما کوم یو ور دا جواب راکو ودرېږه اول رومبنه راشي جاوید ته وای چې زه پېښور یم ها دوبۍ کې جاب کوم ها پیښور خو دوبۍ کې جاب تاسو نظر شوی ما جی تصویر دې چینج کړی دی مخکې تا ما تقریبا now maybe ما چې تصویر چینج کې به زه داسې کس نه پیژنم اته په پروفایل باندې هغه باندې پیژنم خاوس کې نور الله جان ته وایي ته کوم کې سعودي عرب کې السلام علیکم چاچی وعلیکم السلام جی وای
چاچی څنګه ښه خیر دی بالکل ټیک ټاک شکر الحمدلله ته څنګه یې ښې خیر دی اړه دې راله او 14 مر دغه درته کوم رنګونه څه ټایم نه ناست یم درته ښه کوم ټایم نه ناست یې 22 منټ جاوید احمد اوس کې تاسو وایي ځان پوچت کی وختي اسنه ناس هم ځم شو سپوچت کې تاسو نو څنګه هیڅ باجی ورته وایا یاره